زوړ او سپینږیری بابا څه غواړي؟ ولې په قرار نه کیني؟ ولې له وطن سره دومره لیونۍ مینه لري؟ ژوند اشرف غني. ملګرو، اشرف غني د تل په څیر بل لوی کارونه ترسره کړه چې د وطن لپاره یو لوی ویاړ ده او د خوشحالۍ او ښېرازۍ خبره ده. غني د وطن لپاره ډېرې زبردستې طرحې لري، خو د هیواد کې خصوصا داخلي سیاست ډېر ګډوډ ده. قوي مافیا زورواکې خارجیان دي چې د غني د طرحو د مخنیوي وړ ګرځېدلي دي. غني کوم داسې زبردست کار وکړ او څنګه یې وکړ؟ ویډیو تر اخره وګورئ. درنو لیدونکو او مینوالو، السلام علیکم، وخت مو پخیر. ملګرو، اشرف غني په خوست ولایت کې کلداره په مکمله توګه بندیز ولګاوه. د خوست والي څه وایي؟ د خوست والي حلیم فدایي وایي چې دوی پریکړه کړې ده چې له نن وروسته به په خوست کې راکړه ورکړه په افغانیو ترسره کیږي. د خوست ولایت رسنیز دفتر له لوړې په خبره شوي خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د حکم په اساس به له نن وروسته په خوست کې راکړه ورکړه به افغانۍ ترسره کیږي. د خبرپاڼې په په ونیزه اداري جلسه کې د خوست والي محمد حلیم فدایي د ادارو رئیسانو ته وویل چې سره له نن څخه د هر راکړه ورکړه په خپله ملي کرنسۍ افغانۍ باندې ترسره شي. دوی زیاتوي چې د حلیم فدایي د حج او اوقافو د مطبوعاتو دفتر، اطلاعاتو، کلتور او ولایت مقام د سکتور ریاست ته دنده وسپارله چې په ګډه د اعلامیې ترتیب او لوستونو ته د ابلاغ ورسوي او ښاروالۍ ریاست ته د وړاندیز ترتیب کړي ترڅو نرخنامې وټاکل شي او ولسونه د هغې په اساس خپله راکړه ورکړه په افغانیو ترسره کړي. د یادولو ده چې د افغانستان په یو شمېر هغه ولایتونو کې چې د ډیورند کرغېړنې کرښې ته پراته دي تر ډېره په راکړه ورکړه کې پاکستانۍ کلدارې کارول کیږي. په لغمان، کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیکا او دغسې نورو ولایتونو کې حکومت ډېرې هڅې وکړې چې د کلدارو مخه ونیسي او خلک دې ته متوجه کړي چې خپلې راکړې ورکړې دې په افغانیو ترسره کوي. په دې برخه کې په ولایتي کچه والیانو او همداراز د افغانستان بانک هم ډېرې هڅې وکړې، خو لا هم دا بدبختۍ شته چې په یادو ولایتونو کې تر ډېره پورې راکړه ورکړه په کلدارو کې ترسره کیږي. ملګرو، دغه بدبختي هم زموږ هیوادوال پکې لاس لري. دوی باید ملي احساس او وجیبه ځان پورې وتړي ترڅو د کلدارو څخه لاس په شا شي. په دغه ولایتونو کې دوکانانو بیا وویل چې دوی ټول سوداګانې په کلدارو راوړي، نو ځکه هم کلدارو ته لومړیتوب ورکوي. په ځینو ځایونو کې خو بیا خلک د افغانیو له اخیستلو هم انکار کوي او غوښتنه کوي چې کلدارې دې ورته ورکړل شي. ملګرو، خپل نظر مو راسره شریک کړئ چې کلداره د هیواد په اقتصاد کې څومره رول لري.